په سپینغر ولسوالۍ کې د والیبال سترې سیالۍ پیل شوې دي. د والیبال دغه سیالۍ د ننګرهار ولایت د بدني روزنې ریاست او د والیبال فدراسیون په چوکاټ کې د سپینغر ولسوالۍ په چلګزي بابا کلي کې پیل شوي چې د ننګرهار سربیره به پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو 14 لوبډلې ګډون وکړي. د دې سیالیو جوړونکی تور استاد وایي چې د 15 کلونو څخه را په دې خوا په خپل مصرف د والیبال او سپورت لپاره خدمت کوي او له دغه سیالیو څخه هدف د نشهي توکو څخه د ځوانانو راستنول، د ولسونو ترمنځ یووالی او د لرې پرتو ولسوالیو لوبغاړو سره د ښاري ورزشکارانو هماهنګي ده. هغه وایي ستاسو دغه 14 ټیمونو ټورنمنټ چې په لاره اچولی دا خاص د ځوانانو یو هدف لپاره د نشهي توکو ستنولو لپاره چې زیات خلک بعضې کارونو باندې مصروف وو او د هغې نه موږ دغې لارې ته راوبلل. 15 کاله کېږي چې زه دغه والیبال شوق مې کړی دی او کوم یې نه کوم چا پورې تړلی دی، نه د تشي هدف لرم، نه چا مرسته کومک را سره کړی دی. خاص په دغه یووالي خاطر چې ځوانان سره یو ځای شي او د لرو ولایتو خلک راځي چې دغه ځوانان ته استفاده وکړي، دغه لوبې ته زده کړي. نندارچیان او لیدونکي خوښ دي چې په دې سیمه کې د والیبال سیالۍ پیل شوي دي او د دوی د ساعت تیرۍ سبب ګرځېدلی دي. والیبال د کرکټ وروسته په ننګرهار کې دوهمه لوبه ده چې د خلکو منځ کې ګڼ مینوال لري. دا سیالۍ په داسې حال کې پیل شوي دي چې تازه د ننګرهار بدني روزنې ریاست او د اولمپیک فدراسیون له لورې د شینوارو 14 ولسوالیو زون ورزشکارانو د لا ښه خدمت لپاره نوی مدیر جان آغا مظلومیار هم وټاکل شو.